ده غاړې ورته خلاصې کړلې. بیا قسم درته کوم زما د خدای په ذات قسم دی زما دا قرباني د خپل عزت د خپل مشرتوب د خپل بچي دپاره ورکړي دي. خدای شاهد دی ما خپلې غاړې درته خلاصې کړلې. سبا کې به انشاءالله الله ما په دې انشاءالله نه ونیسي. خدای هم غاړې درته خلاصوم په زور تر سره درته ولاړ یم په تبلیغ الارشاد درته ولاړ یم قرباني ورکوم. که په سب کې څوک خراب کړي که په غیر سب کې وي د یو نفس لرو هغه قرباني کوو د هغه منیت کړی دي. انشاءالله الله پاک ما نه ماخوذه کړي نو هر ځای الله په خپلو اعمالو باندې ماخوذه کړي او عذاب ورکړي. نو ما خپل غاړې درته خلاصې کړم. بیا دا مه وایه چې ته داسې غافله وې هېڅ دې نه ویله نه دې هېڅ یو تبلیغ کاوه نه دې هېڅ یو خبره کوله. د مسلمان دپاره یو وار خبرتیا ده یو وار علم حاصلول دي هغه ورلره کافي دي. بیا دلیل نه لري نه په دنیا نه په آخرت کې. ما باندې خپلې باندې درته خلاص کړی. بیا درته وایم چې هر سړی ځان امیر بالمعروف جوړ کړي. که پنځه کسه لري که زر کسه لري که پر هر څو خلکو باندې مسلط وي هغه چې ځان امیر بالمعروف جوړ کړي. پر خپل ځان یې متوجه شي خپل ځان ته یې متوجه شي او انډوالانو ته یې متوجه شي. لمونځ کوي نه کوي سوځګر کوي نه کوي فحشا کوي نه کوي منکر کوي نه کوي په دغه شکل باندې دې ورته متوجه شي. دا ټوله سم په د هغه خبره سمېږي. دا ټوله سم په د هغه خبره باندې سمېږي. که څوک مسلمان یې ورته پرېږدي د زړه په غوږ یې واوري او خپل نیت ورته صفا کړي او که په بدو اعمالو اخته شوي یا اخته یې توبه وکاږي دا ټول سم په د هغه پلا سمېږي. ټوله یې واوري که نه اوري شاید واوري د هغه خبره ورسره کافي ده. د مسلمانانو ویلې سم مسلمانانو د هغه خبره درلره کافي ده. نور بد اعمال باید ونه شي په دا سب کښې او هر سړی د خپلو انډوالانو تسکیه وکړي چې څوک څنګه دي څوک څنګه دي د کومه ځای راغلی دي څنګه راسره انډوال دي سیر کول پخوا دا دوې خبرې دي. دا دوې خبرې د عمل باندې جارې کړي. داسې مه کوئ چې نه واوره افلانۍ نه څه سم نو زم نه څنګه دلیل په رجالو نه ویل کېږي. د آخرت په ورځ باندې په بل چا باندې دلیل نه ویل کېږي چې هغه نه وسم نو زم نه شوم سم. دغه خبره ده ډېره ضروري ده. د شلو خبرو مور ده. که دا یې عملي کړي چې نه عملي کوئ د خدای په عذاب اخته شي انشاءالله ودا قضا شي هم په دنیا کښې هم په آخرت کښې. او که ځانو ته امید نه دی یا نه شي عملي کولی چې موږ نو د هغه اهل منکر وو اهل فساد وو اهل شر والا چې وو هغه پرېږدئ خپل یې کار پرېږدئ. که خو څه هم دغسې کېږئ پر څه هم جهاد روا کېږي نو بیا سم جهاد هغو خلکو سره کله روا کېږي. نو دغه د خدای وکیل ته متوجه دی. د خدای تعالی دین ډېر زهیر دی. د خدای رسول ډېر زهیر دی. الله زهیر دی. څه کوئ اعمال سم کړي. هر سړی پر ځان پیرهدار دی. نه مو بیا دنیا مقابله کوه چې هېڅوک یې نه شي کولی او کوم اعمال بد وي نو هر سړی به راباندې غالب وي. هر څه تاوان چې رارسېدي الله به مو دفع نه کړي. الله به معاونت نه کړي. الله به مو موږ هغه خلک سره پرېږدي. دا معاونت پر موږ داسې باندې د پروردګار عالم حرام دی چې الله دې کړي. الله د ناروا خلکو معاونت نه کړي. چې کولای د افغانستان د بچیان بیخي په لکو په درو د خدای معاونت د هر چا کولی د شاو منکر والی معاونت یې کولی د هغو دا دې کړی وای ولې ته په پنځه کسه باندې دغه اندازې ته ورسېدلې نو ته په دا اعمالو سته نیتونو چې ورسمېږي په دې خاطر باندې خپل په دغسې اندازې ته ورسېدلې اوس که دې اعمال دغسې شي نو بیا خدای خبر ما خپلې غاړې درته خلاصې کړې نوره خبره نه ورته ویله صرف دا دوې خبرې دي چې حاصلې بیخي ډېر دي نور هېڅ شی نه پکښې ځایېږي دا دوې خبرې فقط عملي کړي د
دا صف په صفا شي د صف په صفایي کې به جهاد وبلل شي که معقوه جهاد به وبلل شي د مسلمانانو حقوق به نه ترفېږي ظلم به نه کېږي د فحشا او منکر مخنیوی به وشي نور مو وخت نه ضایع کومه دعاوې راته کوئ دعاوې درته کوم الله مو منځ ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته